مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم الله تعالى عن هواي هذا حالات بيانول أبو سفيان د مسجد څخه ووت شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر واسطه مابین تراولم تر څو چې د پیرانانو څخه یو نفر یعنی جنگ مکرمې د کښتې خوا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او دغه آواز اورېدی ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نږدې ملګری د مکې مکرمې تر لوړې خوا ووتی او د صلح مدارجات رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې کار نه دی راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جوار او امان راول رهیدي دا بستا د پاره ابدي فخر کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهیو موږ پر هغه صلح باندې یو چې د خپل قوم مشر هیڅ کله وچاته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه علیه و آله وسلم د موجودی هغه اعلان کړی په یو موضوع یا یو کار کې تصور چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ ملاف ته شي نو یې فکر و هغه ځای د ابو بکر څخه د اویا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور قدر او عزت د نيزه پر سر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او دا اعلان عمر رضی الله تعالی عنه او سلامتیا پاچا یا عمر د خلق په مابین کې امان عدل او انصاف د ټول عمر شرف او عزت به وګټي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ور معلوم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اجتهاد شفاعت وکم او هغه وخت والله قبل توک نکم پیدا چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا په عدل او انصاف تکي. ابو سفیان ویل نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نو ابو سفیان راغلی و چې په دغه سره د جان څخه پناه او امان وغواړي. ارهابي تهمت او درو تعالی ورته ویل په خپل لوی څوک نکم پیدا په میرجانو بلاستاسي په مقابل منورې پلار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبیر رضی الله تعالی عنه په مخ ورغلی چې د مسلمان تجار په قاتل کې او حضرت علی رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې ورغلی رسول الله چې صلی الله علیه و آله وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ناس یو جوړه او د دوی زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله او دغه لوټي کولې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب. ابو سفیان په خبرو شروع وکړ. منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت راکړي هغه ټول نږدې نفر صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم ته خبري وکړي شینستی او راضیه
او د مدینه منورې مسلمانان نه پوهېدل چې څه وخت به راورسېږي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې هیڅ خبري او مداخله نشي کولای. دغه د صلح کار یوازې د علیه السلام کار او څه وخت راورسېږي. نو د مدینه منورې مسلمانانو څه کول او حیران ابن عمر رضی الله تعالی عنه هر ورځ ټول مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال تراوتی ویل یا فاطمه ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ذریه او درجه د خلق په مابین کې جوار او امان راوړي منورې و نور خلق ته ورښکاره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې امر کوي چې زغ وکړي معنا چې ما د خلقو په مابین کې امان راوستلی صلی الله علیه و آله وسلم نور هم راځي کیږي. یوازې دا نه چې نبی او رسول د مسلمانانو بلکې علاوه پر دغه د مدینه منورې حاکم او امیر هم دي ځان خلاص او دغه ټول مسلمانان د صلی الله علیه و آله وسلم ملګري تابع او فاطمه رضی الله تعالی عنها هر ورځ مسلمانان زما زوی تر دغه راوتلو چې د خلقو په مابین کې امان راولي هم ځکه یو تاثیر وکړي او بل د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مقابل کې د ټول مدینه منورې د پاره رسول الله صلی الله علیه و سلم راتګ چې یو لو واقعه او حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه تورک چې هغه د بني امیه څخه مکرمه څخه او مدینه منورې ته بني امیه څخه رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله تعالی عنه ته یا عثمان تر ماپښینه د مکه مکرمه ولادت هغه تر ټولو نږدې نفر ته المر او ګرځي قوم څخه د خلقو په مابین کې جوار او امان راوړي په ورځ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته اول زما جوار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې یعنی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا میلادي کال جوار ورکړي ما هم ورکړي تاریخ وو او که هغه صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راوړي هم دشمن یم دا دې ته معلومه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت د محرم د میاشتې موضوع اولوي چې د خلقو په مابین کې محرم چې د هجری کال شروع بلل کېږي دا د کال د شروع سره مشوره وکړي او د میاشتې د منځلو په حساب حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته مگر هجرت ویل یا علي مشوره د ربيع الاول یا حضرت علي رضی الله تعالی عنه او بیا مدینه منورې ته او د مسجد نبوي په دغه موضوع کې هیڅ رایه او نظر نه لرم مگر ته په خپل د مکه رئیس او د عربو د مشرانو صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ودرېږي او د خلق په مابین کې جوار داسې وخت کې مدینه منورې ته ورسېده آیا چې د مدینه منورې خلق یعنی کزه د جوار وکم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علي رضی الله تعالی عنه ویل څنګه چې پر دوی ماپښین شو او ګرمي شدیده مگر فائدہ نه صلی الله علیه و آله وسلم ابو سفیان فکر وکړي چې څو دوی بیرته د رښتیا طرف ته حل نو موجود کوم وخت چې دوی مسجد نبوي ته ورغلي د انتظار په ځای کې بل څوک نه علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې ناس په سر کې لوړ نه ابو سفیان ودرېږي او په لوړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو سفیان د مکه رئیس نور خلق هم ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستل دي ډېره مسافه لیدلای شوی د رسول الله دغه يهودي چې علیه و آله وسلم وتعالى او وای دلیری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دغه اصحاب دغه جوار يهودي ځان نسوي ټینګولای او په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره واورده قیل اولاد او یو عجيبه جواب یې ورکړ د اوس او خزرج د قبیلو یا ابا سفیان او يهودو ودغه قبیلو ته ما جوار نه خزرج نه وي دا ستاوي نه بني قیل نه وي نو يهودي نه رسول الله یا بني قیل علیه و آله وسلم جدكم قد جاء خبري په مقابل کې ساکن نصیب ته ویل یعنی اے بني قیل دغه د خبره ورنصب کچیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نه ورکړي او ساکت پاتې شوی وای نو دغه سکوت هغه مسلمانان چې قرآن ته رسېدلي اقرار تلوار یا اسلحه راوړي جوار څوک نه درماتوي اواز
د الله اکبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت او پوهه عمرو بن عوف هم نو تویل چې یا هم مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې هم ونه خوشالي شروع شروع جنگ در سره کوو او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال د پاره موږ نه انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلي دي ابو سفیان د مکه مکرمه ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای فدغه فعالیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی او په نور کې پرسو او د الله عز وجل دا قول پر نازل شو چې د سوره التحریم چې نمبر آیات کې فرمایي فإن الله هو مولاه وجبريل او وصالح المؤمنين او امان والملائكة بعد ذلك ظهير يعني بشكه علي الله لود کړی دي او مسلمانانو د طرف او خلقو ته امان ورکړي او صالح مؤمنان ستا خبره هیڅ کله نه مني او رست تر دغه ملائکه کومک کوي او اوس بیا هغه ستا د خبره تابع زبير رضی الله تعالی عنه وايي كم وقت مسلمانان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره یو ځای چې څه وکړي نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې معلومات ورکړو او د حالات څخه بني عمرو بن عوف چې وايي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دوی د جنگ اراده لري او که خبره د مدینه منورې ډیر مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته معلومیږي چې د علیه الصلاه والسلام د صلی الله علیه و آله وسلم دی او کم یو ابو بکر صدیق پر مکه مکرمه ته حمله سره نږدې مگر دغه حال چاته مو صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د سامان برابرولو مشغوله و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د لمر شدت ذاتو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ولارسو چې دا د سفر او جنگ د سامان په ټولولو مشغوله ده دلته ټول خلک خوراکي مواد چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دا بل ملګری ابو بکر عائشه رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برابر استقبال او شرایط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوشالۍ خبر چې د مدینه منورې په تاریخ کې دا خوشاله ورځ پر مدینه منوره راغلی تر اوسه مسلمانان نو امر کړی الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول د پاره اماده هر یو وایي چې ما سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها د کلثوم ابن الحدم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اراده لري څلور ورځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلي چې چاته حال موای او دغه سر پټ وساته او دا اولین عائشه رضی الله تعالی عنها او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دی رضی الله تعالی عنها جواب نه د مسجد اهمیت او مشارکت وای مسجد یوازې د مانځه ځای نه دی حال او مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز د راز د نساتو په خدمت کې او مشروع مرکز دی مسجد مگر د صالح او جهاد د پاره د لښکر او جوړولو مرکز بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګری مرکز دی حال مسجد د غریبانو او د مسلمانانو د استوګنې مرکز صفت دی مسجد او د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز دی دغه د راز کول د جوړولو څخه ور اچولې و او دغه مقصد او هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هر څه مخه مسجد جوړ هم نه وای مسجد قباء نو دې رب الله تعالی عنہ جواب ادا کړي الله عز وجل د سورة التوبه د یو سورة نمبر آیات د دغه مسجد مبارک فرمایي ځکه هغه مسأله پای ته نه درسېده على التقوى من اول يوم دا یو شاید حوازن مقصد فيه بیا هم دا جواب رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ممکن د قریش اراده خامخا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او اساس د اول ورځ څخه پر تقوا او پرهیزګاری شول سوی دی
دا د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد کې داسې خلک دي چې دوی دا خوښوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي دغه اخلاق او الله عز وجل موږ یې باید د ام المؤمنین حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها څخه دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرامو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او په لږ وخت کې جوړ ویل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې یو څل لږ ورځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چهارشنبه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو زبه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پیژنده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنی کارونه صدیق رضی الله تعالی عنه برابرول د روم خاصه د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند چې نه پردي نه ځای شاید د هوازن اراده دی باکي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلیا چې دا د جمعې ورځ نو یو بني نجار صلی الله علیه و آله وسلم ماګان و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا رسول الله زموږ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عقد درشاو او عهد مات کړ د مدینه منوره پر طرف خیانت وکړي پلار کې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق د مدینه منوره خلکو امدغه د مخه د جمعې منځ کاوه اماده کې او اول هغه د جمعې کرام نور مشران هم امر کړ چې د جنگ او سفر لپاره ځانونه اماده الله تعالی عنه خدای هم ورته وویل د جمعې منځ اصحاب ابن زراره رضی الله تعالی عنه خپل چی او دغه د جمعې اول مانده په برابرولو او اماده کولو امر کړ نو د دې جهت څخه ځینې علما وایي چې د جماعیت د مانده د شرطو څخه یو دا دی چې نفر به تر څلوېښتو کم نه وي مګر دا صحیح دلیل نه دی نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو تعداد یو څلوېښت شاوخوا هغه دا به یو قبیلو ته حال ولېږي نو دا داسې دلیل نه دی چې خلک و دغه عادت ته مجبور خلک هم راټولېږي او یو ځای کې بل صحیح حدیث هم د مدینې منورې ښار د خلقو تاکید وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه نور هم رضی الله تعالی عنه عین وقت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ټول عمومي لاره پر طرف رهیدي او د مدینه منوره څخه وځي یا ورته د جمعې د منځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د منځ په مدینه منورې ته راځي اجازه ورکوي چې راځي په دیار کې د سالم ابن عوف چې د مدینه منورې څخه وځي جمعې ته د منځ کې سلو نفرو ګډون وکړي پر مدینه منوره داسې حال دی لکه محاصره صلی الله علیه و آله وسلم او دا محاصره د دې لپاره و چې قریش د مسلمانانو د تیارې صلی الله علیه و آله وسلم د شروع ټول لارې بندې وای او دلته يعني په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوم ځای او اراده لري او دغه د معلومات او مدینه منوره په مابین صحابه کرامو د جمعې تر منځ ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل او دغه ورځ ابن مالک دی چې سمو د مخه درته کړی دی چې الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی مدینه منوره علیه الصلاة والسلام ورته وویل او دا ورځ د مدینه منوره په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ وه د په اسلام ډېر خوشاله ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخلي صلی الله علیه و آله وسلم کورونه او کوڅې کم د خوشحالۍ په خندا نو سعد ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورغلي او هلوكان د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په استقبال کې دغه ترانه فقد او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رسول الله ايها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نو خلق په هغه به خبرې کې پاتې د مدینه منورې د شار او اطراف څخه 1500 نفر
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته راټول شو چې تر دغه وخته پورې په مسلمانانو کې دغه هغه تر ټولو لوی اجتماع او ټولنه د اول وار دپاره 2500 مسلمانان د غزا دپاره سره یو ځای کېږي. په دغه وخت کې بیا هغه د غطفان رئیس عیینه ابن حصن ته د اسلام حال لوړ او قوي ښکاره شو. نو د ځان سره فکر وکړي ویل که نور هم خپل اسلام او مسلمانېده وځنډوم غنیمتونه مې د لاسه وځي. نو را رهي سو چې مدینې منورې ته ولاړ سي او مسلمان سي. الهي تقدیر دی دغه د مسلمانانو د تیارېدو او آماده کېدو په وخت کې مدینې منورې ته راورسېدی. اوس نو عیینه ابن حصن د غطفان رئیس او سردار راغلی چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې دا زیری هم ورسره راوړي دي چې د غطفان قبیله هم ټوله د ده سره مسلمانان سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی په اسلام خوشاله سو. په عین وخت کې د بنو تمیم د قبیلې یوه ډله هم مدینې منورې ته راغله چې مشر یې اقرا ابن حابس و چې دی هم د عربو د مشرانو او سردارانو څخه یو مشر او سردار. دا ډله هم راغله چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د بنو تمیم د اسلام او مسلمانېدو خبر ووایي او دا زیری پر وکړي چې بنو تمیم هم ټول په اسلام مشرف شو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دوی هم ډېر خوشحاله شو. مګر دغه راغلي نفر ټول سرداران او مشران اوس کوم لښکر نه دی ورسره چې په موجوده وخت کې د مسلمانانو ملګري شي. فقط د قبایلو مشران. دلته یوه بله واقعه پېښه شوه هغه دا چې حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحابو او د اهل بدر څخه هم یوه ښځه د یو څه مال په مقابل کې مزدوره یا اجره کړه او د دې په لاس یې یو لیک ورکړي چې دغه لیک به قریشو ته رسوي چې د هغه لیک په واسطه یې قریشو ته خبر ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم غواړي چې پر تاسې حمله وکړي چې دې کار ته په اوسنۍ اصطلاح عسکري خیانت ویل کېږي. او ښځې ته دا هم وویل چې پر عمومي لار نه بلکې پر کچه لار به ولاړه سې چې څوک نسي در خبر. ښځې دغه لیک په خپلو کوڅیو یا د سر په وریښتانو کې کښېښاوه او د مکې مکرمې پر طرف رهي شوه. ښځې وکولای شوای چې پر کچه لار د مدینې منورې څخه ووځي او تر هغه پیردارانو چې پر عمومي لارو ناست وه تېره شي او د مکې مکرمې پر طرف په بېغمه زړه سره رهي شوه. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د آسمانه څخه خبر راغلی چې حاتب رضی الله تعالی عنه دغسې کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحاب کرامو څخه 2 یا 3 نفر راوغوښته چې په دغه عدد کې اختلاف دی. دغه نفر علي بن ابي طالب، زبير بن العوام او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین او ورته فرمایي جبريل عليه السلام خبر راکړي چې حاطب ابن بلتعه د یوې ښځې په لاس پر فلانۍ لار وقریشو ته لیک لېږلی دی. لار یې هم ور وښول چې یوه کچه لار. نو ویل وروضة خاخ ته چې د یو ځای نوم دی ژر رهیسي او هغه ښځه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په استقبال کې واقعا یې ښځه پر هغه لار مسلمانان او ډېر خوشحاله وو. نو دوی ورته ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو لیک دی مدینې منورې ته داخل سو. ښځې ویل پر هر کلي چې راسي د کلي مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوښه ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی سره پاتې شي. ښځه مطلق انکار کوي وایي زما سره لیک نشته، زموږ سره پاتې زموږ سره عدد عداد رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خلاف نه دی ویل شوي او نفر لرو هغه خلاف نه دی ویل په والله یا به لیک را باسي یعنې لپاره قوت او طاقت لرو. ښځه پوه شوه چې خبره ښکاره شوې ده. انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وي
او مرحبا هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ورېشتانو کې دغه لیک وایي نو د انصارو او پر هر کور چې براغلی کوشش کاوه او به د وعلی رضی الله تعالی عنہ او ویل به یا رسول الله او شدد واړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل د حاتم ابن بلتعه د مقصد ځای ته قریش ته لیکل شوی وو دا د الله جل جلاله صلی الله علیه و آله وسلم په اراده ځای ته ولاړ شي كم جزما د هستوګنی د پاره علیه و آله وسلم د الله عز وجل رضی الله تعالی عنہ راوغ خلق بهم او شغل بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا خلق مشترک او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوتویل پرېږدي دا امر کړی د مسلمانانو سره ښکارا او واضح ان هم حربي اختیار ته پرې شو مگر نه تاسو مجبور کول او نه راګرځول یا رسول الله ته په ما تلوار مکو پر هر کله چې بلاغه زفر الله او رسول الله مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوتویل او نه منافق وشره هو ترڅو چې دغه اوسنی مسجد نبوي وځای ته ورغله یعنی قریش نه يم بلکې د دوی حلیفو او د مسلمانان په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري خپل چوکس خو هغه په خپل الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتل کیږي نه ځنی کښته مگر ما کورنی او شدا ولاړه مکرمه کې د ولاړه او ساتنی او حفاظت لپاره قوم او اقربا نه لري اولنی ځای نو ما کا خوشو وبلل چې دغه مبارک سره او مشرف ځای وکم چې الله جل جلاله په سبب هغه کورنی راوړي او مشرف کړی وو مگر دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه فکر او دلیل صحیح نه دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو او قریش ته خبر ورکوي چې هغه د جنگ د پاره تیار او دا الله عز وجل توفیق مسلمانانو کې مرګ او ورجنه وکي ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې مسلمانان خپل ماماګانو سره واړوي دا ډېر علیه الصلاة والسلام په نزول دوی مکرم کې نو عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا رسول الله او خبري ورسره اجازه راکړه چې غاړه وایي چې مشکر راځه دا منافق سوی دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په تلوار راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي پرېږده یا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهل بدر تبخشنه کړی مع الرحل او دې فرمایلی دي هر چې مزره غواړي هغه کوي ما تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم د استوین شرف الله تعالی عنہ د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ الله او رسول الله ابن زراره رضی الله تعالی عنہ راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوشه د شیان فهم والکدانو د اوشو احکام ته معلومیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشغوله چې د مخه د چا نو په مختصر ډول چې د دوه یتیمانو شیانو ته اشاره وکم ویل ولی او متصرف څوک دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الهي وحي سره کېدی چې خپل رب جل جلاله په دغه موضوع خبر دام ځکه یې د قیامت صلوات و سلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په فلاني منطقه کې شذر او لیک ورسره مقصد ذکر زمرانی ول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د حاطب رضی الله تعالی عنہ او دغه شذ په موضوع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي نو دا معلومه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول منوره کې دغه اوسنۍ مسجد او عبقریت د مخنی د نبوت کارونه چې الله جل جلاله د طرفه علیه و آله وسلم اولنۍ مسجد پر دغه مسجد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الحرام څخه د محاتب رضی الله تعالی عنہ ترين مشرعتاب او سرزنش چې پر دغه هغه آیاتونه چې دغه موضوع په متعلق نازل د الله جل جلاله کوي او اختیار یو مسلمان ځکه اوشه او خپل اختیار ته پریښول په هر حالت کې چې وي او د الله جل جلاله اراده چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره د مسجد نبوي د جوړېدو سر
او یا دا چې هغو ته چې دغه ځای الله عز وجل لاس ور وغځوي د دغه مسجد د سره د دې چې حاتم رضی الله تعالی عنه خپل عذر ووایي چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک نه لرم چې زما اهل لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه اجازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغوښته ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دوه منزله بلکې د قران مجید صریح آیاتونه نازل شول چې مسلمانان یې امر کول چې ستاسو دوستي باید یوازې د الله جل جلاله د پاره مناسبه چې زه تر تاسو ورسېږم ټول علاقات په هر حال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب اساس ما ته خلق ولاړ نو ما او خلق مسلمان ټول کارونه د الله او اسلام د پاره نه وي نو ته څنګه د هغه مسلمان څخه دا امید او توقع کولای شي چې د الله جل جلاله په لار کې ځان مال خواهشات او غوښتنې قرباني کړي د اول ورځې څخه د مسجد په کار شروع د پاره د الله جل جلاله په قرباني کولو سره مکلف دی ولیو چې ځکه آباد او ودان نن ورځ او په روحاني عجل کې سورۃ هود په ډیرو انسانانو کې دا حالت وینو هو انشأ مسلمانان الارض د المنزوه د پاره مسجدو ته ځي چې ورته خدای د اذکار او اوراد د ویلو څخه یو لحظه نه فارغه کیږي اعمار او ابادیتو د دانو یې تکهاری وي الله جل جلاله مسوکی د انبیاء علیهم السلام او اصحاب کرام یا د اولیاء الله او قرانو او فوري شروع یو په بل پسیوي د جوړولو په وخت کې صحابه کرام د ستړیا د لکولو د علاقه د قومیت اللهم لا عيش الا عيش الاخره د شهوات او فاحشات والمهاجره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه علاقات په لار کې نو علیه الصلاه والسلام دغه بیت یا د الهی دین د خپل دنیوي خارق فاحشات د پاره یو پوش ګرځول اللهم لا عيش الا عيش الاخره چې د دوی په سبب للمهاجرين په قسم تفرقو او ضعف ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر دغه هغه کسان دي چې په هر وخت او هر زمان کې د دوی په مرسته او قومت فرمایي د اسلام علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين يعني محمد صلى الله عليه واله وسلم دا اهل بدر درجه چې دا صحابي د هغه وسیل څخه خلاص کړي کوم وخت چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غوښته چې شعر وایي کله دغه صحابي سره هغه د بدر د اشتراک او د درجه نه وای ورسره سره د دغه عسکري خیانت صلى الله عليه واله وسلم هر چا فسحو مگر شعر پر خلل نو د اهل بدر حتى هذا شعرونه چې د صلى الله عليه واله وسلم په وخت کې په خلقو دغه موضوع کې او خلق دغه لاسونه ده ده عليه الصلاه والسلام صاحب الفضل او کبیره وایي یو وخت وخطا پیښ شعر د وزن به واو هغه سره باید داسې معامله ونشي لکه د نور عام خلق سره چې به مسلمانانو شعر وایي ده عليه الصلاه والسلام درجه او مقام ورسره وایي مگر جبه به شعر د طرفه د دعا و طرفه صلی الله علیه و آله وسلم راکوي او راک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپل کار ورسره کوي یو غلطی کې ولې او خټه ورسره پورته کوي پر قسم معامله ورسره ونی صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حاطب رضی الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او دوی نه او په دغه قسم سره الله جل جلاله شدت کاوه په دې خبرې کې او جنت او پورته کول مسلمانانو د تیاری او آمادګۍ خبر او قریش ته هیڅ ونرسېدي څونه کار چې خلقو کاوه عمار رضی الله تعالی عنه د اتم کال د روژې د میاشتې لس ورځې تېرې شوې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې په طرف حرکت او پر مدینه منوره یې ابو ذر الغفاري رضی الله تعالی عنه امیر عمار
چې یاغي اسلامي ډله لښکر ووژني. ډېر لږ لار تللی په وو. دغه ورځ ویلې ده په چې د اول کال کې هاخوا د یو هجرت لښکر را رهي رسول الله صلی الله معلومات علیه یې و وکړي چې دغه وسلم څوک هغه خبر او واقعه بیان د کړ بنو چې سلیم پس له قبیله 15 کلو وه څخه چې تېر شو. مسلمانان سوي دي د او د صفین مدینې په منورې جنګ پر کې طرف عمر رضی ورهي الله دي تعالی عنه چې شهید ټوله ووژل زر شو. نفره اوس نو او پر د ورځې آسانو کار سپاره وشو وه. او د شپې یو نفر رسول هم الله پیاده صلی پکښې الله نسته. علیه و آله وسلم بلکې د استراحت اوښ سپور لپاره لا نه دی د ورسره. ابو ایوب الانصاري زر رضی نفره الله د تعالی آس سپاره عنه دي کور ته راغلي. چې په عربي کې ځکه فارس د ده ورته علیه وایي الصلاة والسلام او د جمع یې استوګنې ځای فرسان هغه دي. ابو ټول هم ایوب په او زغرو د ده او ښځه اسلحه چې پر لوړ اوسېده دغه دوی لښکر وایي راغلی او مسلمانان زموږ سره سوي دا دي. بیره وه رسول که الله موږ صلی الله کړپۍ علیه او و دربۍ وسلم جوړ کړو. ډېر په رسول خوشحال الله صلی الله ځکه علیه د و مسلمانانو وسلم ټول لښکر چې 7500 نفره دي په یوه کونج کې زر په نفره ډېر د آس احتیاط سپاره نه کېږي. لري. ځکه نه او غواړو دغه چې نوي رسول الله مسلمانان چې صلی را الله رهي دي علیه و آله زر وسلم ته نفره د ده علیه الصلاة والسلام د احترام نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشحاله خو په یوه شپه کې و موږ ته کوم یو وخت چې دوی تکلیف را وشو. ورسېده هغه او د دا خپل چې اسلام موږ د اعلان اوبو یې لپاره وکړ. یو منګی عیینه درلودی. ابن حسن او هغه مات دغه شو. طفان اوبه یې رئیس ټوله پر مځکه خو هم توی د شوې. مسلمانانو د لښکر سره ملګری و. تاسې ته معلومه هغه ده خپس چې پخواني کورونه ځکه داسې قدر نه او وو عزت ځکه د نن ورځې بنو کورونه سلیم ځینې بلکې د لرګو او د خاشو ځان کورونه سره وو. فکر واهه د دې کما امکان و دغه چې دا طوفان اوبه څخه نفر را ښکته سره راوستلي وای او رسول دغه الله شرف صلی الله او علیه و عزت آله پس وسلم ما ته وای. تکلیف ورکړي. نو یې نو په دې ابو معنا ایوب خبرو رضی الله شروع تعالی وکړه. عنه وایي وایي موږ دا د هم یوه فرسان تلتکه دي. بل شی نه درلودی. دا خلک ژر په مو جنګ دغه نه اوبه په پوهېږي. دغه تلتک د بني سلیم او مشر ټوله او شپه رئیس ویښ را پاتې. غږ کړه په ویل وخت که دې کې خوښه سهار وي شو. سره رسول معلومه الله دي صلی الله علیه و آله تر وسلم دشمن ته د مخه به وویل، یا اول رسول ستا سره الله، جنګ وکړو. دا چې ته کښته سبحان یې الله. او موږ لوړ یو دا هم نه ده مسلمانان صحیح. هغه موږ نور د هم شپې نه مسلمانان غواړو چې کړپۍ جوړ راغلي دي کړو چې یا حرکت اسلام وکړو. اعلان او د تېرې شپې او اوس قسم په هم خپل مابین ورته کې تضاد او نو لویي موږ سره وویل کوي چې زموږ غوښتنه دا څرنګه ده چې چې ته اصلا لوړ ولاړ دوی شې او پر جدید ښځو الاسلام وګورې. وه. هغه رسول الله واقعي صلی الله اسلام علیه تر و آله اوسه د وسلم دوی په هم زړو دا کې د ځای دې نه غوښتنه ونیولی. قبوله کړه او زړونه هغه یې تر منزل ته اوسه ورسېدل. هغه د جاهلیت په ابو مریضۍ ایوب اخته رضی وه. الله تعالی عنه نو وایي د دوی په مابین موږ کې به د بد شپې ویل خواړه سره تیار شروع کړه شو. او رسول الله دا صلی الله خبر علیه و آله رسول وسلم الله ته صلی الله علیه و آله دا چې وسلم به ته مو ورسېد. هغه پاته خواړه هغه ځینې علیه راوړه الصلاة والسلام نو به ما راغلی او او دوی دوی د د ایوب بدویلو څخه د منع برکت کړه. دپاره ویې هغه فرمایل د ده علیه دغه الصلاة خلک والسلام دې چپه د خوله لاس سي. وهلو د ځای څخه مګر خواړه عیینه خوړل. ابن حسن یوه بیا شپه هم موږ خفه دي. رسول الله صلی الله چې دا علیه څنګه و آله کار وسلم کېږي. ته داسې څه خواړه وخت ور ولېږل چې بله په هغه قبیله کې را مو رهیده پیاز او د اوږه مسلمانانو ګډ سره کړي یو وو. ځای شوه. بیا چې اوس مو د نو د خوړو دغه لوښي قبیلو ځینې په یو راوړي ځای د کېدلو ده سره علیه د الصلاة مسلمانانو د والسلام د لښکر لاس وهلو شمېر اثر او مو عدد نه پکښې ولیدي. لس زره نو نفره ورغلم او ورته خو وویل، عیینه یا رسول ډېر الله، خفه دي زما چې د مور ده او قوم پلار دې نسته ته تا او قربان شرف دي. یې د لاسه خواړه ووت. دې بېرته راولېږل نو رسول او الله موږ صلی په هغه الله کې علیه ستا و د آله لاس وسلم ته وهلو ورغلي. یعنې ویل یا خوړلو رسول اثر الله ونه لیدی. والله او موږ زموږ نو دا خبر عادت وو چې ستا د چې جنګ ستا او پاتې د ډوډۍ نیت یا خواړه چې به قسم راغله، په ما الله او که ام موږ خبر ایوب وای به موږ د به هم برکت د دپاره لښکره سره ستا د راغلي لاس وای. وهلو د ځایه څخه رسول خواړه الله خوړل. صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رسول الله صلی الله علیه و آله خیر وسلم وفرمایل، څه نه ده پیښ ما په دغه خوړو مګر کې د عیینه اوږې څخه او پیاز شرف بوی او حس عزت کړي. بل چا او یو زه داسې یو سړی اوس یم نو چې د خپل عیینه رب د سره مسلمانانو مناجات سره کوم. په مات زړه مګر راځي تاسې یې وخورئ. چې بیا به د ده کارونه ابو ایوب د وایي حنین موږ یا هغه د خواړه طائف په وخوړل جنګ کې او ووینو. تر دغه ورځې وروسته مو بیا رسول د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم په لښکر خوړو کې پر پنځه د حصې پیاز تقسیم او کړ. اوږې څخه کم مقدمه شی نه ګډاوه. قلب مؤخره ورونو، میمنه دا مې هېر څه او چې درته میسره. ووایم. کوم چې د وخت چې لښکر علي بن مقدمه ابي طالب 200 رضی الله نفره تعالی د عنه د آس رسول الله سپاره صلی الله او علیه و تر آله ټول وسلم لښکر د مخه د رهي وو. امانتو د چې د رسولو لښکر دپاره دپاره په مکه معلومات مکرمه کې پاتې رهنمایي شو. او بیا لارښوونه نو څه وخت و مدینې د منورې دغه ته راغلي. مقدمې مشر او علي قومندان بن ابي خالد طالب بن رضی الله ولید تعالی رضی الله عنه تعالی رسول عنه الله صلی الله
الله علیه و وسلم بل مشران څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه خبر چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم صلی الله علیه و وسلم سره کوم ځای رسول الله صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې د حوازن پر طرف حرکت وکړي د مکه مکرمه په شان کې وایي چې حوازن ته ځو د هر چا امانت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره پروت واجب مسلمانانو به معلومات او د ټول امارات امانت ورتسلیم ومخته نفر لږه یا امانتونه ورتسلیم هو نفر دا حال هم معلوم کړي چې حوازن واقعا هم ځانونه آماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي وکفل د حوازن علي ابي طالب رضی الله تعالی عنه شاوخوا نفر لږه چې د مسلمانانو د حال معلومات مدینه منوره او طرف نو د مسلمانانو د لشکر د مقدمه نفر صلی الله علیه و سلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او دلیل یو نفر ولید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خالد رضی الله تعالی عنه نفر هغه په خوا کې زید ابن محمد راویل کېده
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه ځکه خالد رضی الله تعالی عنہ په خپل تحقیقات او معلومات نو دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي هغه ول د بني غفار صلی الله علیه و آله وسلم هغه د حوازن دی درواغ یې وویل زید ابن الحارثه بني غفار مکه مکرمه ته ولېږي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول شاهونه ورمعلوم راوست نو ول په بني غفار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او نور نه پوهېدی جواب ور او ام کلثوم خالد رضی الله تعالی عنہ او ام غفار په کوم ځای کې اوسېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یولو چې څو زینب رضی الله تعالی عنها تر پورته چې د ابي العاص زوجه معلوم په مکه مکرمه کې یا اشتاوه یا دی وشنم د کوم ځای هغه سړی ویل د حوازن موقع خالد رضی الله تعالی عنہ چې د سړي پر سر یې نیولې و چې چې د پاره دلته راغلی وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جاسوس یم هغه لغوت چې خبرونه ول هغه یو نفر بشکل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا رسول الله همدارنګ د دوی سره مونیولې عبد الله ابن ابي بکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور رضی الله تعالی عنہ قرنی هم ویل حوازن څه کول په هغه کې سړی ویل ستاد جنگ لپاره ځانونه تیارول او آماده کول عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسماء رضی الله تعالی عنها چا د کار د لپاره تشویق کړ او د دې کار مشر څوک په هغه وختو کې مالک مدینه منوره یو تبه درلوده دغه مالک ابن عوف اول ورغلی په غزا کې مهم شخص او سړی او حتی د ثانیه وجل نو حضرت الله صلی الله علیه و سلم وايي دغه جنگ ابو بکر د دوی د آمادګۍ او ترتیبات عنهما معلومات منوره نو یو فدغه تبو چې سعد الهلال څخه چې دا غوانه پر دوی د حوازن د مشرانو څخه د سخت جاسوس وي هغه د مالک ابن عوف پښتنه نه کوي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه جاسوس په دغه حال می خبر کړي دلته چې مسلمانان په دغه حال خبر چې د حوازن جاسوس یې نیولې مدینه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیقات مکه سره او یا بندګي نو د مسلمانانو حق دی چې زموږ جنگ د حوازن سره برکت واچوي ولی که د حوازن سره جنگ نه وای دغه جاسوس به اله کړی وګرځوي دغه جاسوس ته امان هم ورکړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم زموږ جنگ د حوازن سره مرحله بیان پای ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ویل کیږي د دې د پاره چې دا مسأله شتره معلومه شي چې جنگ د چا سره دوام وکړي دغه جاسوس محترم وکولو امر دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شد حوازن و طرق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وینم چې مخ اول به د هجرت کرامه راوګرځو او مفهوم ځان په حیرت کې د هجرت په اړه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو د اول وار لپاره حبشه ته هجرت وکړي چې مقصد او کم ځای هجرت په اړه کې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوشش الله جل جلاله دین او عقیده د مخ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر په کندو حصو عقیده د زواج او خرابیه سره مخامخ هیڅ یا دین او عقیده هر حصه و قبیلو ته وویل بیانوم ځکه او وطن د لشکر په هر حصه کې هغه خپل یو قبیله سره یو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی چې د هر قبیله خلق او عقیده د بل سره په لار کې دغه ټول شیان د بل د شرم نه تشتي لکه صحابه کرام هر قبیله چې سره یو ځای وي د بدنامي د بیري نه تشتي ملک وتشترونه وهي قبيله بدنامي پیښ او خالد مجدان اور لشکر دوهم تقسیم پکون کې کوم وخت چې مکه مکرمه ته قانون تقاضا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې په سالم عقیده او په حق دین کې پروت دی هغه مقدمه چې 200 نفر هغه یې زرد لپاره کړ چې ټول سپاس پاره او د بنی سلیم قبیله امت په اسلامي اخلاق او اخلاق ضرب نفر د آسان سپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای چې عبارت د وطن قبیله د لشکر مقدمه وګرځول او قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه کومه اندازه سره چې الله نور حسو قومندانان زبیر ابن العوام ابو عبیده
او عامر بې پروا ابن وي الجراح هغه مادي سعد قوت ابن چې عباده دوی نن ورځ د رضي هغه په الله غرور تعالى عنهم اجمعين وطنونه تسخیروي چې د سعد دغه ابن قوت عباده یې رضي الله تعالى عنه مخکې ډله ړنګېدو نږدې مهاجرین او انصار چې دغه خبرې د اوس نو تصدیق د لپاره مسلمانانو لوی لښکر شاهد و د مکې تاریخ مکرمې ته واقعات نږدې سو دي. خو د مکې مکرمې ته نن ورځ وینې اوسېدونکي او قریش چې یو بد په هېڅ اخلاقه نه دي ملت خبر حال دا چې د عقیدې د مسلمانانو طرفه د د لښکر حد او د ملت مکې مکرمې په د مابین قوت کې او مادیاتو د طرفه پر خپلو پښو ولاړ په دغه دي. وخت کې د مکې نور مکرمې ملتونه څخه او یو سړی وطنونه به د د ځان خپلې تابع کورنۍ ګرځوي. سره د هجرت په نیت او راووت واقعیت کې غواړي دغه چې ملت مدینې منورې ته ډېره مهاجر تیزي ولاړ سره د او په خرابۍ هیڅ حال او نه دي بربادۍ خبر پر طرف چې د رهي دي. مسلمانانو نو خو لښکر دا چې زه او دلته ته نږدې د راغلي هغه خرابي او چې بربادي دغه مهاجر یا یې نشو ابن لیدلی عبد المطلب د هغه سبب رضي د الله تاریخ تعالى عنه د اوږدوالي په رسول الله مقابل صلى کې الله د عليه وآله انسان د وسلم عمر اکاو لږوالی او کوتاهي ده. مسلمان سوی دی د دغه او په ملت زړه د کې خرابۍ اسلام پر ځای طرف نیولی دی او اوس غواړي رفتار چې هجرت د تاریخ یو نشي څه سترګې لیدلی شي. که ګوري نه د د غافله مسلمانانو او لښکر کم عمره مخ ورغی. انسان لښکر ته ور داخل سو نو او ځکه رسول الله الله عز صلی وجل الله علیه و آله د دین وسلم او ته عقیدې ورغی. په لار کې په شهادتین ضرورت یې پیښ شي. اقرار وکړ. مال او وطن سره رسول الله قرباني صلی الله علیه و آله شریعت وسلم او ډېر قانون زیات په ګرځولي. خوشحال او دغه عباس رضی قرباني الله د تعالی مسلمانانو عنه دپاره هغه آخري مهاجر د دی. مال او وطن پس د عباس ژوند رضی او الله عزت تعالی عنه څخه ضامنه ده. بیا بل چا د که څه مکې هم مکرمې په اوله مرحله کې هجرت دوی نه دی دغه کړی. ټول شیان د ځکه لاسه د ده ورکړي. تر هجرت د دغه وروسته حقیقت مکه د مکرمه اثبات فتح لپاره د مکې او د مکې مکرمې مکرمې تر څخه و فتح مدینې وروسته منورې ته د بیا د رسول مکې الله صلی مکرمې الله څخه علیه و وسلم هجرت هجرت رسول الله صلی لوی الله او علیه و آله قاصد وسلم دین. فرمایي په لا ظاهر او هجرت ښکاره سره بعد د الفتح وطن پرېښول یعنی او د ضایع مکې کول وه. مکرمې تر فتح وروسته مالونه او کورونه بیا یې د مکې پرېښول. مکرمې څخه زموږ هجرت په اصطلاح په یوه پټو کې البته د مکې د مکرمې نورو څخه کفري ووتل. ملکو څخه خو په د هغه حقیقت خپلو کې شرایطو دغه سره برابر هجرت د وطن هجرت ساتل وه. او اجر هم لري. ځکه پس له نو لږو کلو عباس څخه رضی الله د تعالی هجرت عنه هغه آخري نفر د دی هغه چې دین او هجرت یې عقیدې په وکړ برکت او د چې الله دوی د هغه جل د ساتلو جلاله دپاره وطن اراده پرې وه ایښی وو. چې دی رضی الله وهغه تعالی وطن عنه ته هم فاتح د هجرت او کامیاب په صفت ورغی. مکرم او مشرف کی هغه او بیا کسان چې رسول چې الله صلی الله مسلمانانو علیه ته و آله ازارونه وسلم ورکول یو څه او نور د رسول الله هم صلی مکې الله علیه و مکرمې ته وسلم د ورنږدې وژلو شو. د اراده یې رسول کړې الله وه. صلی الله اوس په علیه و هېڅ آله بد وسلم نیت د هم نشو اکا زوی ورنږدې کېدلی. ابو سفیان اوس به ابن د رسول الله الحارث صلی الله علیه و او د آله عمه وسلم زوی د هجرت عبدالله مهمې ابن او ابي ښکاره اميه نقطې په لښکر لښکر ته بندو کې ورغی. درته بیان کړم. خو رسول الله صلی اوله الله نقطه علیه و آله وسلم هغه ښکاره د دوی شی څخه مخ چې موږ ته واړاوه. د رسول الله ځکه دغه صلی دوه الله نفرو علیه و آله وسلم ورسول د الله هجرت صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر هغه دا آداب چې ورکړي وو. رسول الله صلی او الله په علیه و اشعارو آله کې یې وسلم د ده علیه د ټولو الصلاة اصحاب والسلام کرامو د ډېر جملې ذم څخه ویلي حضرت ابوبکر چې دغه بیا صدیق په خپله رضی الله ډېر تعالی اوږده عنه کیسه ده. اختیار کړي رسول الله چې صلی په دې الله سفر علیه و آله کې وسلم د نور رسول هم الله د صلی لښکر الله سره علیه و آله مخ وسلم مکه ملګري مکرمه دي. ورهیدل. نو علماء او دا کرام خو درته د معلومه دې ده څخه د چې رسول میاشت د الله روژې صلی الله علیه و آله نو د وسلم رسول الله د صلی الله ابوبکر علیه و آله صدیق وسلم رضی الله تعالی او د عنه لښکر سره روژه د هم ده. محبت څو اندازه راباسي. وکدید دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو کدید ورسول یو الله اوبه صلی چې الله د علیه و آله عصفان وسلم ته او ورنږدې قدید وو. په مابین او کې وي. پس د رسول دلته الله رسول صلی الله الله علیه و آله وسلم څخه او همدی خلقو رضی الله روژې تعالی ماتې عنه کړې. د او خلافت د وړ دغه ځای او څخه لایق یې وو. بیا حرکت چې د دغه مفهوم د شپې تایید او په تاکید وادي فاطمه بیا کې په وروسته واړول کې چې نور مر ډېر شیان الزهران کوي. ورته ویل مثلا کېده. رسول دلته الله رسول صلی الله الله صلی علیه الله و علیه آله وسلم په خپل ټول مریضي لښکر کې امر کوي د لمانځه د ورونه امامت بلکې لپاره لس ابو زره بکر نفره رضی الله تعالی لښکر عنه نو خلیفه تقریبا وګرځاوه. لس او زره پر ځای دې ورونه تاکید بلکې کاوه چې د خلقو په د دغه لمانځه شپه امامت د پیردارانو به له مشرتوب ده رضی الله د تعالی حضرت عنه عمر څخه بل رضی څوک نه الله کوي. تعالی عنه پر او غاړه بل په هغه د صحیح مسلمانانو حدیث لښکر کې چې دې رسول پرېږده الله چې صلی الله اورونه علیه و بلوي. آله وسلم فرمایي عباس رضی الله تعالی کما د عنه ځان چې د دپاره مسلمانانو خلیل په پیدا لښکر کې کولی دوی فکر وهي نو ابو بکر او د ځان به د سره ځان وایي خلیل که ګرځولی دغه وای. لښکر په رواه زور او مسلم. جنگ مکې او مکرمې ته واقعا داخل هم سي الله قریش عز ټوله وجل تباه په خپل کیږي. احسان سره د قریشو ابوبکر یو نفر رضی الله هم تعالی ژوندی عنه نه پاتې ته کیږي. دغه امتیاز ځکه وای د
قریشو شمیر اصلا هم لږ دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې محترم ورونو او اخلاص زموږ د یو بحث نمونه او پاتې مثال حسابه بلکې ان خپل شاء روح الله او مال تعالی یې
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه دپاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. نوې نړۍ نوې ورځ د ژوند نوې پاڼه انشاءالله تعالی په راتلونکي له هر ډول اسلامي، تعلیمي، ادبي، ساینسي، تاریخي، روغتیایي او ټولنیزو معلوماتو سره والحمد لله رب العالمین. اوس په د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات امریکا، استرالیا، آسیا او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د تعلیم الاسلام رادیو سره راپیل کړي. د اسلام د مبارک دین د نیټ پر لیکه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه. عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو. په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول خوښ. عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا